اسراییل غوښتنه دا ده چې دا د مکمل تصفیه شي او ټوله سیمه د دوی ته لاسته ورکړل شي. دوی هغه د ګریټر اسراییل کوم ایجنډا چې لري، ستر اسراییل یا لوی اسراییل کوم بحث چې لري، دوی حتی په هغې کې د سوریې د ورګډولو او د لبنان د ورګډولو کیسې په ذهن کې لري، هغه ارمانونه پالي. نو دغه ارمان پالنه چې موږ وینو چې دوی د خپل ارمان دپاره د تېر یوه پیړۍ، یوه نیمه پیړۍ بلکې عملاً ډیر جدي او قوي کار کړی دی. که دغه ارمان پالنه موږ ګورو نو زه د دې امکان کم ګورم چې دا مسئله دې حل شي. د اوس دپاره خو صحیح ده چې یو جوړجاړی به وشي، دا د سولې نړیوال بورډ دی او دا دلته بیا رغونه ده او دا کیسې دي، لیکن په عمل کې زه فکر نه کوم دا مسله دې حل شي. هغې وجه دا ده چې سمه ده دوی به حماس خالي سلاح کړي، د صحنې نه به وباسي، لیکن دغه ولسونه چې کله ګوري چې دوی نه خاوره د دوی ځمکه اخیستل کېږي، او بل هغه ګریوانس یا هغه خفګانونه چې ایجاد شوي دي چې دغه کم د اسراییل بدترینه بمباري وه چې په فلسطینیانو باندې دا څه موده وشوله، د هغې نوی یو شور او یو جذبه راټوکولې ده. حتمي نه ده چې هغه د ډېر پیاوړې جګړه وي، ډېر پیاوړې مبارزه وي، خو مبارزه به روانه وي. حتی که د کلاشنکوف مبارزه وي، د تیږو مبارزه وي چې فلسطینیانو کلونه کړې ده، دا منطقه به یعنې بې ثباته وي، ناامنه به وي.